بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه علیکم هیله ګرانو زده کوونکو. ستاسو ښوونکې یم مرضیه غفوري. بیا هم د شپږم ټولګي د پښتو مضمون د لوست د مخته وړلو لپاره تاسو سره یم چې د نن ورځې لوست مو څه دی؟ آفرین، کلمه او د هغې ډولونه. ګرانو زده کوونکو کتابونه راوباسئ. د کتاب پاڼه مو هم ده 15. انشاءالله کتابونه مې شته، قلم، کتابچه، هر څه له تاسو سره شته دي او زما لوست له ما سره یو ځای تعقیبوئ. چې زموږ درسي جلسه څومه ده؟ درسي جلسه مو هم ده 23. ګرانو زده کوونکو بیا هم د لوی او بښونکي خدای په نامه یا د بسم الله الرحمن الرحیم په ویلو سره د خپل لوست یعنی د نن ورځې لوست پیلوو. موږ لوست کې ولوستل چې کلمات څه ته وایي. موږ د نن ورځې لوست څه دی؟ کلمه او د هغې ډولونه. کلمه تاسو زده ده چې کلمه هغه کوچنی ژبنی توکی دی یا هغه کوچني ژبني توکي دي چې ځینې په خپله پوره معنا او مفهوم لري او ځینې نه لري. موږ دا مو هم ولوستل چې خپله دغه د کلمې ډولونه په 2 ډوله وو: خپلواکې کلمې او ناخپلواکې کلمې. ګرانو زده کوونکو مثالونه مې هم تاسو ته د خپلواکو کلمو هم درکړل، ناخپلواکو کلمو مې هم درکړل. نن راځو د همدغه خپلواکې کلمې او ناخپلواکې کلمې په دې اوره موږ لوست لولو. تاسو ګورئ، تاسو هم کولی شئ همدغسې خپلو کتابچو کې ولیکئ کلمه او د هغې ډولونه. کلمه په څو ډوله ده؟ موږ ویلي په 2 ډوله ده. یو خپلواکې کلمې، دویم هم ناخپلواکې کلمې. راځو په کتاب کې تاسو کتابونه راوباسئ. زه د خپلواکې کلمې تعریف تاسو ته وایم، تاسو په دقیق ډول هغه واورئ. بیا هم وایم کلمې تعریف مې وویل چې کلمې هغه کوچني ژبني توکي دي چې ځینې په خپله پوره معنا او مفهوم لري او ځینې نه لري. یعنی کلمې ډېر ډولونه لري. په دې ډولونو کې موږ په لومړي سر کې په 2 برخو ویشو، بیا خپلواکې او ناخپلواکې. بیا خپله هم د خپلواکې هم ډېر ډولونه لري او ناخپلواکې هم، چې ناخپلواکې کلمې چې دي پوره معنا او مفهوم نه لري. اول خپلواکې کلمې هغه کلمې چې په خپله معنا ولري او په هغوی کې ټول نومونه، قیدونه او ټولې فعلي ډلې راځي، لکه احمد، زه، ښه، لایق، راغلی او نور. بیا هم تاسو ته وایم متوجه اوسئ. خپلواکې کلمې هغه کلمې چې په خپله معنا ولري او په هغوی کې ټول نومونه، قیدونه او ټول فعلي ډلې راځي، لکه احمد. احمد څه دی؟ آفرین، ګرانو زده کوونکي وایي نوم دی. زه ضمیر دی، زما. مثلا وایم هغه د غایب ضمیر دی. ښه څه دی؟ صفت دی، ستاینوم دی. لایق ستاینوم دی. راغی فعل دی او نور یعنی نور ډېر دي. لکه تاسو چې مثلا اول زده کړ چې خپلواکې کلمې څه ته وایي، وایي خپلواکې کلمې هغه کلمې دي چې په خپله پوره معنا او مفهوم ولري. تاسو کولی شئ ډېر مثالونه دې ته ولیکئ او ډېر مثالونه ورکړئ. لکه تاسو د اوس په کور کې، په اتاق کې، په هر ځای کې چې یئ نه، تاسو هر هغه څه چې د اوس وینئ خپل تاسو سره چې نږدې دي، هر هغه څه چې تاسو سره نږدې دي، کولی شئ هغه ټول ما ته ولیکئ. ډېر ښه. کتابچې م راوباسئ. په کتابچو کې د اوس هر هغه څه چې تاسو په سترګو وینئ هم د اوس هغه ټول ولیکئ په کتابچو کې. لکه زه دلته د اوس زه څه وینم په خپله دغه ځای کې چې زه یم، زه لیکم میز،
میز. ما سره اوس څه دي؟ لکه قلم یا مارکر. دلته یو څه دی؟ تخته. ډېر ښه. تخته. نور څه تاسو سره شته؟ تاسو کولی شئ هماغه ولیکئ. دلته لکه نور څه چې زه وینمه څوکۍ. تاسو وګورئ ښه. میز. میز په کومو کلمې کې راځي؟ موږ خپلواکې کلمې تعریف ووایه. خپلواکې کلمې څه دي؟ خپلواکې کلمې هغه کلمې دي چې په خپله پوره معنا او مفهوم ولري. کله چې زه میز وایم ستاسو ذهن ته راځي چې میز څه شی دی؟ نه، دا مفهوم لري، معنا لري. ځکه چې کله وایم زینب ځه یو میز راوړه، میز هغې ته یو مفهوم یې ورکړ. ځکه نو هغه میز پسې ولاړ، میز یې راته راوړه. میز څه شی دی؟ خپلواکه کلمه ده. ولې خپلواکه کلمه ورته وایي؟ ځکه چې د خپله پوره معنا او مفهوم لري. قلم. قلم هم کله زه وایم تاسو مفهوم ترې واخیسته. قلم هم یوه خپلواکه کلمه ده. تخته. تخته هم خپلواکه کلمه ده. څوکۍ. څوکۍ هم خپلواکه کلمه ده. دا ټول نه تاسو مفهوم واخیسته. طباشیر. سم؟ دا ټولې چې دي خپلواکه کلمې دي ځکه چې تاسو ترې مفهوم واخیسته. موږ وویلې خپلواکه کلمې هغه کلمې دي چې په خپله پوره معنا او مفهوم ولري. کله نو چې تاسو دغه تعریف زده کړ چې خپلواکه کلمې هغه کلمې دي چې په خپله پوره معنا او مفهوم ولري، نو تاسو کولی شئ د اوس په کور کې چې یاستئ هر هغه چې تاسو څنګ کې تاسو ولیکل. د اوس هره کلمه چې تاسو لیکلې لکه څنګه چې ما وویلې میز مفهوم لري، تاسو خپل ځان نه پوښتنه وکړئ. بیا ستاسو ذهن ته راځي چې هو دا خو معنا لري، ځکه نو دا خپلواکه کلمه ده. همدغسې زه کله چې وایم لبد دا چې کله وایم تاسو مفهوم ترې وانخیسته، ځکه نو هغه زه دلته نه لیکم، هغه په خپلواکو کلمو کې نه راځي. خپلواکه کلمې هغه کلمې دي چې په خپله پوره معنا او مفهوم ولري. میز معنا لري، قلم، تخته، څوکۍ، طباشیر. دا کلمې وي چې په خپله پوره معنا او مفهوم یې درلوده او په خپلواکو کلمو کې راتلې. دلته مثالونه چې لیکلي وو: احمد، زه، ښه، لایق، راغی او نور. دا د خپلواکو کلمو مثالونه یا بیلګې وي. چې دلته کله چې په موږ د خپلواکو کلمې دغه ډولونه لري، نه د دې نه پرته نور هم ډېر ډولونه لري. لکه نوم. نوم کله چې موږ نومونه لولو، نومونه خپلواک کلمو له ډلې څخه دي. دلته بیا نومونه یو ډېر لوی بحث دی چې نوم څه شی دی، نوم په کوم ډولونه لري. مثلا خاص نوم څه شی دی، عام نوم څه دی، جنس نوم څه شی دی. دا یوه بېله بحث موضوع ده که چېرې زه په دې درسي ساعت کې تاسو ته دغه هم لوست کې اضافه کړم، بیا تاسو باندې درس زیاتېږي. انشاءالله په نورو درسي ساعتونو کې دا موضوع هم تاسو ته وایم. همدغسې قیدونه دي، کفیلونه دي. دا هر یوه ځان ته جدا جدا د بحث موضوع ده چې ډېر وخت غواړي د بحث لپاره، چې انشاءالله هر یوه به راتلونکي درسي ساعتونو کې هغه به تاسو ته شریک کړم خپل معلومات. او دلته په دې درسي ساعت کې تاسو دومره پوه شئ چې خپلواکې کلمې هغه کلمې دي چې په خپله پوره معنا او مفهوم لري. ما تاسو ته مثالونه ولیکل، مثالونه تاسو ولیدل چې هر یوه په خپله پوره معنا او مفهوم درلود. بیا هم وایم ګرانو زده کوونکو، اول تاسو څه کوئ؟ کلمه تعریفوئ. کلمې تعریف هم زده وي. کلمه هغه کوچني ژبني توکي دي چې په خپله پوره معنا او مفهوم ولري، یعنې ځینې وخت په خپله پوره معنا او مفهوم لري او ځینې وخت یې نه لري. خو هغه چې په خپله پوره معنا او مفهوم نه لري، بیا هغه د خپله د خپلواکو کلمو سره یو ځای کېږي، بیا معنا یې تکمیله کېږي.
نو دلته تاسو یوازې د خپلواک کلمو تعریف زده کړئ چې خپلواک کلمې څه شته وایي. خپلواک کلمې هغه کلمې دي چې په خپله پوره معنا او مفهوم لري، یعنې خپلواک مفاهیم لري. نو په دې کې تاسو ما ویلي چې هر هغه څه چې تاسو ته نږدې هر هغه څه چې د هغه نومونه یې ټول ولیکئ په کتابچه کې، بیا په اړه یې سوچ وکړئ چې دا به په څه ډول نومونو کې راشي، خپلواکو نومونو کې راشي او یا هم ناخپلواکو کلمو کې. بیا وروسته هغه کولی شئ څنګ کې ولیکئ، لکه چې ما دلته ولیکل میز خپلواک کلمه ده، تاسو هم همدغسې په څنګ کې ولیکئ. او یا هم بل کار چې کوئ، یو لنډ مطلب یا یوه لنډه موضوع تاسو کولی شئ راواخلئ. ممکن د کتاب لوست وي، د بل مضمون هم وي، او یا هم کومه د کیسه وي، د کیسې کتاب وي، هغه کولی شئ تاسو داسې مثال کېږدئ. دلته لکه زما دوست هغه دی چې ما د خپلو عیبونو څخه خبر کړي. دلته وګورئ، هغه دوست خپلو عیبونو څخه خبر کړي. دلته دغه څه دي؟ خپلواک کلمې دي. زما خپلواک کلمه ده، ځکه چې کله چې زه وایم زما قلم، زما مارکر، زما تخته، زما میز، زما څوکۍ، زما ملکیت یې ښکاره کړ، دا په یوازې توګه معنا لري. دوست یوازې توګه معنا لري. هغه په نومځرو یا ضمیرونو کې راځي. کله چې یو څوک زما نه پوښتنه وکړي دا چا ویلی دی، زه وایم هغه، یا دا د چا قلم دی، د هغه. تاسو هغه مفهوم واخیسته، هغه خپله دی هم مفهوم لري. چې دغه معنا نه لري. خپلو هم معنا لري. عیبونه هم تاسو په معنی پوه شو کله چې کلمه واوریدله. څخه معنا نه لري په یوازې توګه. عیبونو څخه چې یو ځای شي د خپلواک کلمو سره، بیا معنا یې پوره کېږي. نو ګرانو زده کوونکو، تاسو پوه شوئ چې خپلواکې کلمې څه ته وایي، او تاسو څه کوئ؟ د خپلواکو کلمو تعریف په خپلو کتابچو کې لیکئ او وایئ چې خپلواک کلمې هغه کلمې دي چې په خپله پوره معنا او مفهوم ولري. هیڅ عامیانه یې وایئ، په کتابي بڼه چې ونه وایئ. خپلواکه کلمه هغه ده چې خپله پوره معنا او مفهوم ولري. په دې ډول دغه تعریف په خپله کتابچو کې ولیکئ. ګرانو زده کوونکو، دا د نن ورځې لوست. تر بیا چې ستاسو د وړاندې چوپړ ته حاضرېږم، تاسو په لویو بښونکي خدای سپارم. الله مو مل شه. ښه وخت، بریالي اوسئ.